ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کله څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو د لوی او بخونکي سختن تعالی په سپیشلی نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې سات خبري ټولګي ته اخر اغلاست نن چهارشنبه د 1415 هجری شمسي کال د سرطان یا د چنګاخ درېمه نیټه ده درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابېلو خبرونو لیدونکو وي اوس هم پام کړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه خبرونو ته خو په سر کې سو مهم خبرونه زه غلام رحمان وایزیم بسم الله الرحمن الرحیم د لغمان والی په مشرۍ د امنیتي کشفي ادارو او د غصب د مخنیوي کمیسیون غړو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه د لغمان والی قاری بختیار ماس په مشرۍ د امنیتي کشفي ادارو او د غصب د مخنیوي کمیسیون د اړوندو اداراتو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوې چې پکې مرستیال والی او د بیلابېلو امنیتي او ملکي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د ناستې په پیل کې د لغمان والی د امنیتي او کشفي ادارو د منسوبینو د هغو هڅو او فعالیتونو ستاینه کړې چې د ولایت د امنیت ټینګښت د قانون حاکمیت او د ولسونو هوساینې لپاره یې ترسره کړي دي د خبرپاڼې له مخې ښاغلي معاذ مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د مرکز مهترلام او د ولایت په شپږونو ولسوالیو کې د امنیت د لا پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړي تر څو ولسونه په خوندي او ډاډمن امنیتي چاپریال کې ژوند وکړي نوموړي د غصب د مخنیوي په برخه کې هم ټینګار کړی او ویلي دي چې هغه اشخاص چې په غیر قانوني ډول یې دولتي ځمکې غصب کړي دي باید راوګرځول شي او غصب شوي ځمکې بیرته دولتي شي تر څو د کډوالو د میشتېدو او نورو عامه اړتیاو لپاره د ځمکو زمینه برابره شي د خبرپاڼې له مخې په پای کې د امنیتي او کشفي ادارو مسؤلینو د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپورونه وړاندې کړي او ډاډ یې څرګند کړی چې د امنیت د لا ښه والي او د ولسونو هوساینې لپاره به خپل نه ستړی کېدونکي هلې ځلو ته دوام ورکوي یا د ناسته د امنیت د لا ټینګښت د غصب د مخنیوي او د ادارو ترمنځ د لا اغېزمنې همغږۍ په موخه د لازمو پریکړو په نیولو سره پای ته رسېدلی د مرستیال والی په مشرۍ د قراردادونو د ارزیابۍ کمیټې ناسته ترسره شوه د مرستیال والی حافظ انزرګل عبدالله په مشرۍ د قراردادونو د ارزیابۍ کمیټې ناسته ترسره شوې د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې په یاد ناسته کې د مرستیال والی سربیره د ولایت مستوفي د عدلیې رئیس د کور او ښار جوړونې رئیس او د بیلابېلو ریاستونو استازو ګډون کړی و د خبرپاڼې له مخې مرستیال والی د ناستې په پیل کې ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلي او زیاته کړې ده چې د قراردادونو د ارزیابي کمیټې غړي باید پوره هڅه وکړي تر څو بیت المال په سم ډول مصرف شي او د بې ځایه مصارفو مخه ونیول شي د خبرپاڼې په پای کې ویل شوي چې په یاده ناسته کې د دوو بیلابېلو ریاستونو په قراردادونو خبرې شوي تر څو شته ستونزې یې حل شي لغمان کې د 250 میلیونه افغانیو په ارزښت د زیارت پل د جوړېدو چارې 50 سلنه ترسره شوي مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې یا د پروژه په ټاکلي وخت بشپړ شي نور حال په راپور کې د نقلیه وسایطو د تګ راتګ د ستونزو د هواري په موخه د 250 میلیونو افغانیو په ارزښت دا پل د الیشنګ د سپان د سیند پر سر جوړیږي دغه پل چې د حکومت له داخلي بودیجې تمویلیږي شاوخوا 100 متره اوږدوالی او 9 متره سور لري چې په جوړېدو سره به اوږدې فاصلې لنډې او د خلکو تګ راتګ اسانه شي د مسؤلینو په وینا د یاد پل د جوړولو چارې 50 سلنه بشپړې شوي دي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي دغه پل چې 100 متره اوږدوالی لري د ټولګټو اداره له لوري منظور شوی و چې عملاً د قدرمن والي صاحب په لاسونو باندې بنسټ ډبره کېښودل شوه چې خوشبختانه د طرزالعمل او پروپوزل مطابق کارونه روان دي چې فعلاً 50% کارونه شوي تر 250 میلیونه افغانۍ پرې مصارف راغلي دي او د یو کال په موده کې به بشپړ شي په تکمیلېدو سره به د لغمان د مرکز په شمول د بیلابېلو سیمو اوسېدونکي ترې ګټه واخلي په ورته وخت کې د قراردادي شرکت مسؤلین د کار د کیفیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې چارې به په ښه کیفیت او ټاکلي وخت بشپړې کړي کیفیت خو دلته موږ سره د فیض عامې د وزارت یو انجینر د پروژه کې بیخي همیشه
او د ریاست پیدامي انجنیرانو مخ په وخت راځي د کانکریټ د مقاومت معلومولو ماشین دلته موږ سره ایښی داسې همیشه د نه سره هغه کې نمونې اخیستل کېږي هلته ټسټېږي همداسې ریسیخ همداسې ټول ساختماني مواد مخکې له استعمال هلته ټسټېږي او بیا هغه چې کله ریزلټ یې راسي چې دا صحیح ده د هغه مطابق ده بیا هغې نه بعد استعمالیږي. بل لور ته موټر چلوونکي د اتپلو جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې پخوا به د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو د دغه پل په جوړېدو سره به شته ستونزې هوارې شي. دا به ډېر مشکلات ختم کړي او سکون به آرام به خلک به په تکلیف نه وي. اوس فعلا دومره خلک په تکلیف کې دي چې اکثریت خلک چې لاره بندېږي هسې په تګړیو باندې ځي، ځان ته لاره اوږدوي خو دغه تکلیف په ځان نه اخلي چې دلته ډېر سخت فشار لاندې وي، ګرمي وي، سیاسري وي، ماشومان رکشو کې موټرو کې. نو دا چې څومره زر تر زره جوړېږي دا به ستاسو مهرباني او دا به خلکو ته اسانتیا وي. دا پل جوړ شي موږ ته ډېره اسانتیا مخته وړي ځکه چې دلته یو موټر چې بل موټر نشي تللی، 1 ساعت 2 ساعت لار نه زیاته بندېږي، یعنې مریض چې سره هغوی دا ډېر مشکل ده. او که دا پل موږ ته جوړ شي خو ډېره اسانتیا ده چې څومره زر جوړېږي ښه ده. د یادونې ده چې دغه ولایت په مرکز ولسوالیو کې د اسلامي امارت له داخلي بودیجې یو شمېر نورې پراختي پروژې هم تر کار لاندې دي چې له امله یې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. مهترلام ښار کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په موخه لوډ سپیکرونه راټول شول. د مهترلام ښاروالۍ د ښاري انضباطاتو مدیر قاری انتظار معاص په مشرۍ د یادې ښاروالۍ د ښاري نظم انضباطاتو د مهترلام ښار په بیلابیلو ساحو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په موخه یو شمېر لوډ سپیکرونه راټول کړي دي. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د ښاري انضباطاتو مدیر ښاغلي معاذ په وینا د لوډ سپیکرونو غیر منظم استعمال په ښار کې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې او د ښاري نظم د ګډوډۍ لامل ګرځي. له همدې امله د ښاروالۍ له لورې د یادو وسایلو د راټولولو لړۍ پیل شوې چې له ښار څخه به ټول لاډ سپیکرونه راټول کړی شي. په خبرپاڼې کې راغلي نوموړي ټولو هټیوالو ته سپارښتنه کړې چې د خپلو توکو د ښه پلور او د ښاري نظم د ساتنې په موخه د پر خپلو اجناسو څرګند نرخونه ولیکي او د لوډ سپیکرونو له کارونې څخه د ډډه وکړي. د یادونې ده چې مهترلام ښاروالۍ د ښاري نظم د ټینګښت او د سالم چاپریال د رامنځته کولو په موخه وخت نا وخت ورته نظارتي او اصلاحي فعالیتونه ترسره کوي. د اوبو انرژۍ ریاست کارکوونکو او مامورینو لپاره د ظرفیت لوړونې 2 ورځنی سیمینار پیل شو. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دفتر له لورې د لغمان ولایت د اوبو او انرژۍ ریاست اړوندو کارکوونکو او مامورینو لپاره د مسؤلیت پیژندنې، اداري مراسلاتو، فایلینګ سیستم، د کلنۍ کړنو د ارزونې فورمونو، اداره او مدیریت، پلان جوړونه، د وخت مدیریت، نظارت او مراقبت اړوند 2 ورځنی سیمینار پیل شو. د لغمان ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو دفتر د خبرپاڼې له مخې د سیمینار د پیل په مراسمو کې د یاد دفتر مسؤل مفتي محمد نسیم نعماني د سیمینار په هکله معلومات وړاندې کړي او د مسؤلیت پیژندنې او مراجعینو سره د ښه چلند کولو په اړه یې خبرې کړي. نوموړي ویلي دا ډول سیمینار د دولتي کارکوونکو د ظرفیت لوړونې سبب ګرځي. ښاغلي نعماني څرګنده کړې چې د سیمینار موخه د ادارو د مؤثریت لوړول، منظم کول، د کارکوونکو مسلکي وده او د شفافیت ټینګښت دی. نوموړي ټولو کارکوونکو او مامورینو ته سپارښتنه کړې چې له دغه سیمیناره ګټه واخلي او په خپلو چارو کې عملي کړي. د خبرپاڼې په پای کې ویل شوي چې د یاد سیمینار په لړ کې به اداره او مدیریت، پلان جوړونه، د وخت مدیریت، نظارت او مراقبت او نورو اړوندو موضوعاتو هم بحث او خبرې وشي. درنو او قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه کوو. پاک الله مو مل شه.